नकीब तेरे खून से इंकिलाब आएगा, नकीब तेरे खून से इंकिलाब आएगा. जी د ژغ قدرمنې دا ټیم د وزیرستان په سر ښار وڼه کې لاریون راوند دی. پښتونه چې کوم ځوانون دي هغه وتلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځوانون دي او ورسره نور چې د مختلفې ګوندې سره تعلق لري هغه نن وتلي دي. دی نارې کو دی لاریون کو د وڼه په بازور کې دی راوند دي. دی دل ګیلمن دي چې د سیند عدالت هغه بله ورځ راوانور خلوص که نو دی وایي چې راوانور د پښتاني قاتل و د سیند عدالت دی ویلې خلوص که نو هغه غصه دی سړوي نن وتلی دي. دی نارې کو مختلفې نارې کو لکه توش تو پاته وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نن ورځې په پیرام ملک کې د لاریونې د احتجاجي اعلان کړی و نو دغه د هغه احتجاجي یوه کړی دو چې نن دلته په وڼه کې په بازور کې د احتجاج راوند دی. دغسې په انګور اډه کې دغسې په د نورو علاقې کو د احتجاج چې کوم دی هغه راوند دی. نو مزید موږ د دی نه پوښتنه کي تاسو ته پته ده چې د سیند حکومت کیمه فیصله وکړله او دغه فیصله په یوه داسې وخت کې رودرېمي چې د ټول پاکستان عدالتي نظام د پاکستان انسان دوست خلک نقیب ته یو معصوم انسان وویلل او د نقیب قتل ته مورای عدالت قتل وویلل. عدالت د پاکستان حکومت یا دلته انساني حقوق چې څومره ادارې دي د هغې ټولې دا خبره وکړله چې دا یو معصوم انسان دی او رو انور قاتل دی. خو په دمره وخت نه بعد د عدالت دا فیصله کو بیا چې رو انور دی یو معصوم انسان ثابتوي. نو د دغه نه لاګي چې په دغه ملک عدالتي نظام دا یو امتیازي نظام دی. په داسې نظام کې د داسې کمیونټیز د پنجاب نه علاوه نور چې هر یوه کمیونټي دو خاص کر پښتونه یا بلوچي کوم دي په دا کې په پاکستان کې عدالتي نظام کې د دی لپاره یو ګوښی نظام دی چې په هغه کې دی ته خپل حق نه میلاویږي په هغه کې دی سره امتیازي سلوک کیږي. د نن احتجاج د دغه شي متعلق دی چې رو انور یو قاتل دی د میژ نقیب شهید چې کوم دی یو معصوم انسان و نو د پښتانه چې څومره داسې قتلونه شوي دي میژ د حکومت نه د نورې قتلونه هم یو داسې نظام غوړي یوه داسې فیصله غوړي چې په دغه ملک پښتون قوم محفوظ شي او ورسره نقیب خاندان ته او پیرا پښتونه قوم ته انصاف میلاو شي. نقیب تیرے خون سے انقلاب آئے گا, نقیب تیرے خون سے انقلاب آئے گا, نقیب تیرے خون سے انقلاب آئے گا. انصاف دو انصاف دو نقیب کو انصاف دو, انصاف دو انصاف دو نقیب کو انصاف دو, انصاف دو انصاف دو نقیب کو انصاف دو. سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو